مینې هر څه بدل کړي، تا هم بدلولی شي. یوازینی مین چې هیڅ رقیب یې نه لاره، بابا آدم و بیبي حوا ول. مینه د اندازهګیرۍ واحد نه لري. کله چې د شپې خوب نه درځي، لامل یې دا دی چې ته د بل چا په خوبونو کې ویښ او بیدارې. نه پوهېږم ولې، خو له شهۍ ټکي اورېدن سره مې په زړه څه چل کېږي چې دا به د شهۍ زور وي که زما د زړه کمزوري. شهۍ له مین وپوښتل په ما او اسمان کې څه توپیر دی؟ مین وویل بس دومره چې ته وخاندې اسمان زما له یاده ووځي. ځوان هلک لګیا و کبان یې خوړل. سپین ږیری بابا یې څنګ ته کېناست، ورته وویل ځوانه څه خورې؟ ځوان ورته وویل کبان خورم. ولې یې خورې؟ ځکه چې زه په کبانو مین یم، سخت مې خوښیږي، سخت خوند راکوي. بابا ورته وویل ته په کبانو نه یې مین، ته په خپل ځان مین یې. ته که په کبانو مین وی، له خپله خونده به تیر وی. کبان به دې له خپله خونده نه قربانولی، ژوند به دې نه ترې اخیستلی. ځوانه مینه ژوند ورکولو ته وایي، ژوند اخیستلو ته نه وایي. مینېدن شیبه غواړي، هیرونګ درست عمر. ښه انسان اوسه، ښه ملګری له ځانه جوړ کړه، دومره مینه ناک اوسه چې ان خپل ځان دې هم در سره خوشحاله وي، او داسې څوک له ځانه جوړ کړه چې د خپلو خوبونو د رښتیا کوونګ لمنه نه پرېږدي. مینه وینګ ته نه، کوونګ ته وایي. د مینې غږ چې ګډ شي، مین نور غږونه نه اوري. مینه به زما د ژوند یوازنۍ هغه ناکامه تجربه وي چې بیا بیا یې له سره د پیلونګ اراده تل را سره ملوي. مینه به یوازینی شی وي چې وړیا له نورو سره شریکېدی شي. مینه به یوازینی شی وي چې څومره څنګ ترې کړي هومره به لرې د شګه درومي. مینه یو ښکلی حس دی او زموږ ستاسې په شاوخوا کې هر وخت وي، بس مازې د لټولو اراده پکار وي. کله کله دې په یو چا پسې له سترګو پرته ټول وجود ژاړي. مین د خدای ګناهګار نه دی، په ښایسته و د هر چا مینه راځي نه. ژوند